سلام. خدای څنګه شو دوران د زمانه مشران شو کشران د زمانه کنا خړې وبړان د میان دی حیا لاړه او شریفان شو شیطانان د زمانه کنا چې مولیان سیدان بناستو په جرګو کې یا جرګه شو بدماشان د زمانه یا بخت دی وقت دی راوستما کم بختا چې د موړ کو خوار حیران د زمانه و زلفې د جانانه زنځیرونه دي یخې دي زما په زړه داغونه دي زلفې د جانانه زنځیرونه دي یخې دي زما په زړه داغونه دي یخې دي زما په زړه داغونه دي مالا د لونګو بوټي راوړه مالا د لونګو بوټي راوړه دا چې په داسترګي راوړوي دا چې په داسترګي راوړوي سترګي ګولۍ لکه لالونه دي یخې دي زما په زړه داغونه زلفې دي جانانه زنځیرونه دي یخې دي زما په زړه داغونه یخې دي زما په زړه داغونه و مالای را کړي تصویرونه دي یخې دي زما په زړه داغونه مالای را کړي تصویرونه دي یخې دي زما په زړه داغونه زلفې دي جانانه زنځیرونه دي یخې دي زما په زړه داغونه یخې دي زما زبت لاړې دي نه مې درکاو خو بیا بشي ځه
خوند یې وکړه ښه ډېر زبردست ډېره مزه یې وکړه هغه انعام ماله راکړه که نه ته مړه ولې ته پټې ته نه ورکې زه بیا بله ورځ ورکړم مالک صاحب څنګه یاره ډېر خوند داسې یې کار دی وکړه چې وجله خو د خیره ګرمه وه ګرمه وکړ سمه ګرمه خوشحاله کار دي درخواست چې بیا بیا راځي چې چټیانې وي نیک اخی او نن موږ سره هنرمندان چې کوم وو د ارشاد میلمه وو ښه او بل چې کوم دی ارشد اکبر وو او امان الله خان وو اظهر خان وو او انجینران صاحبان موږ سره څوک دي یو چې کوم دی سعد احمد وو ښه ظهور محمد صاحب وو آفرین او ورسره بلګری نعمان خان وو ښه محمد اسحاق وو ها. لیاقت خان وو ښه او د پروګرام پیش کوونکی وو اکرام الله مروت اکرام الله مروت وو او هغه سره چې کوم دی د پروګرام چې کوم پیش کوونکی وو نگران وو نه طفیل احمد وو آفرین او پیش کشو د ریډیو پاکستان پېښور خزر ټولو ډېر مننه الله خوشاله کا خاص د الله الله پامان پامان د الله پامان